په پاکستان کې 14 ځانمرګي بریدونه د افغانانو لخوا کله او څنګه شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر په پاکستان کې 14 ځانمرګي بریدونه د افغان وګړو له لوري شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوټکي وایي چې د روان میلادي کال جنوري میاشتې راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 40 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې 14 د افغان وګړو له لوري شوي دي. د ډان ورځپاڼې له راپور سره سم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لنډمهالي وزیر پرون سه شنبې 11 د تلې دا شمیرې په اسلام آباد کې د یوې پوښتنې په ځواب کې اعلان کړی. ښاغلي بوټکي ویلي دي چې د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده فرمان چې طالبان یې له افغانستان نه د باندې د بریدونو له کولو منع کړي وو نه دی رعایت شوي او هیله یې ښودلې ده چې دا فرمان په عملي توګه تطبیق شي. د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر ویلي دي چې په دې اړه هیڅ اختلاف نشته چې د افغانستان له لوري پر موږ بریدونه کیږي او د افغانستان اتباع په دې بریدونو کې لاس لري. په دې تړاو موږ شواهد لرو. د زیاته کړې ده چې د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع په افغانستان کې له طالب چارواکو سره یاده کړې ده. طالبانو تر اوسه د پاکستان د لنډمهالي کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې د پاکستان پر خلاف په بریدونو کې د افغان وګړو لاس لرل رد کړي دي.